د نن ورځې تازه او مهم خبر هبت الله سیاست د علماو حق دی خو نړۍ ترې غصب کړی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د افغان نیوز خدمت لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د مولوي هبت الله اخندزاده په نوم د طالبانو ډلې مشر چې دا مهال په کندهار ولایت کې له عامو خلکو پټ استوګنځی ویلي علما باید سیاست ته راستانه شي. د هبت الله په خبره کفري نړۍ هڅه کوي چې دین او سیاست سره جلا او اسلامي هیوادونو کې علما له سیاست بشپړ بې برخې کړي. د طالبانو مشر مولوي هبت الله د دې ډلې د لوړو زده کړو وزارت د دیني جامعاتو او تخصصانو ریاست سیمینار ګډون کوونکو ته په وینا کې ټینګار کړی دی چې سیاست د علماو حق دی او علما باید د سیاست بیرته لاسته راوړلو لپاره هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې علما دي خلک د طالبانو د اسلامي نظام په ګټو پوه کړي او د مشرانو له بې اطاعتۍ څخه دې راوګرځوي. هبت الله په ورته وخت کې پر دیني علماو غږ کړی دی چې د دوی د اسلامي امارت فرامین دي خلکو ته واضح او عملي کېدو ته دې وهڅوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا د نن ورځې چمتو شوی ویډیو تر بیخي چارې ښه وخت